دوستانو تاسو سره نن یو داسې ویډیو شریکوم چې په کورونو کې په کومه طریقه باندې د ښځې چې دوی ریکارډینګونه کوي او بیا هم دغه جنکۍ چې دا د ریکارډینګونه وایرل کوي. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. نن به تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې تاسو به هم حیران شئ، توبې به وباسئ چې کلیوالو جنکو باندې داسې شوي دي. هغه کلیوالې جنکۍ چې هغوی به د حیا او د عزت د هغوی به یو نوم و، نن سبا کومې بې شرمیانې هغوی شروع کړي دي، کومې بې حیایانې شروع کړي دي. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې تاسو دغه هر څه په خپلو سترګو وګورئ. دوستانو، یو کلیواله جنۍ ده چې په سوشل میډیا باندې ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده او په لایف ټاک کې په بروډ کې یو کس ته خپل هر څه ښودلي دي. نو د دې جنۍ به مور پلار هم وي، وروڼه به یې هم وي، خو دغه ټول صرف او صرف د دې بې غیرتۍ ته په دې وجه باندې ناست دي چې دا ورته پیسې ګټي او هغوی ته پیسې ورکوي. یقینا چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده او ډېره زیاته د حیرانتیا او د خفګان خبره ده چې داسې قسمه بې حیا او فاحشې ښځې را پیدا شوي دي چې هغوی د پیسو ګټلو دپاره د پښتنو بچي، د پښتنو نسلونه دا بې لارې کړل او ټول پښتانه چې دي یقینا چې زه چې څوک هم پیژنم او د دوی ویډیوګانې ګوري نو دوی ته خیرې هم کوي، کنځلې بدې ردې هم دوی ته لیکي، ځکه چې دوی نه انسانان کېږي او دوی دغه طریقې سره د پښتنو کلچر تباه او برباد کوي.